پروګرام کې هر کله قدرمن کتونکو دغه چې کوم د دنیا کې نن د زنانو عالمي ورځ مانځل شي ولې دغه ورځ یوازې نن نه ده، هر ورځ چې دا هغه د زنانو ورځ او د زنانو عالمي ورځ ځکه چې په ټوله نړۍ کې چې دي په هر کور کې زنانه میندې خویندې مشرانې چې دي هغه موجود دي. دغه نه بغیر چې دی هیڅ دغه دنیا چې دا د هغې هیڅ ښکلا نشته چې کومې پورې پکې دغه زنانه زموږ میندې زموږ خویندې چې دي هغه موجود نه وي. ولې په خیبر پښتونخوا کې او په پاکستان کې که وګورو د زنانو دغه عالمي ورځ په موقع باندې زنانو ته څومره حقونه ملاویږي، دغه شان د دغه نه څومره فایده څومره آګاهي چې دي زنانو ته ملاویږي. هم په دې والا باندې زموږ سره دا وخت د بېنظیر ویمن یونیورسټۍ سابقه او وایس چانسلر ډاکټر رضیه سلطانه صاحبه موجود ده. د هغې نه معلومات اخلو چې دغه زنانو دپاره د اویرنس څومره ضرورت دی او څومره ضروري دی او څومره ضرورت دی او څومره فایده چې د هغو ته د دې ورځې مانځلو نه ملاویږي. جی ډاکټر رضیه سلطانه صاحبه تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. جی ډېره مننه. او د ستاسو پروګرام په ترو باندې زه ټولو خویندو میندو ته د انټرنیشنل ویمن ډے مبارکي وایم. جی ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت ورکولو لپاره. میډم دا راته ووایه چې دغه زنانو کوم عالمي ورځ مانځلی شي زنانو د آګاهۍ دپاره چې زنانه د خپلې حقونو نه چې دی هغه خبر شي. پاکستان کې په خصوصي توګه باندې خبرې وکړو نو زنانه د خپل حق نه څومره خبر دي او څومره ورته خپل حق چې دی هغه ملاویږي. تاسو ته خو پته ده چې پاکستان کې یو روایتي معاشره ده او روایتي معاشره کې دای چې د ښځو او د سړو په منځ کې د رولز هغه جدا دي چې ښځې به د کور خیال ساتي او ماشومان به لویوي او سړي به د بار کارونه کوي او نوکري به کوي او هغې به د چې کوم ضروریات دي د کور هغه به پوره کوي. نو تاسو ته پته ده چې زموږ په وطن کې خو اوس هم تقریبا 80% پاپولیشن چې دی نو هغه په کلو کې اوسیږي او د تعلیم ریشو چې دی نو ډېر کم دی. اوورال په ملک کې 58% دی او په خیبر پښتونخوا کې هغې نه کم دی او بیا په ښځو کې 35% لیټرسي ریټ دی. نو دې نه تاسو اندازه واخلئ چې د ښځو بس حقوق نه بس خبر وي، که څه لږه طبقه خبر هم ده نو زیاده طبقه چې ده د ښځو نه هغه د خپلو حقوقو نه هغه به خبره دي او د تعلیم نه محرومه دي. نو د دې لپاره د حقوقو نه خبرېدو لپاره خو ټولو نه پهله چې کوم ضرورت دی نو هغه د تعلیم دی او بیا چې په ملک کې په معیشت کې یا په نور ترقۍ کې د ملک لاس کول د کور لاس کول د هغې لپاره بیا سکل پکار دی ایجوکیشن سره سره. نو د دې څیزونو خو کمی شته، د دې وجه باندې دا ورځ مانځلی شي بالکل چې ښځو ته او بلکې زموږ چې کوم ارباب اختیار دي چې هغوی ته ریمایند کړي چې په دې ایریا باندې ډېر کار کول دي. جی ډاکټر سلطانه صاحبه دا راته ووایه چې اسلام چې دی هغې خو زنانو ته حقوق ورکړي د ټولو نه زیات حقونه چې دي هغه اسلام کې زنانو ته ورکړي کېږي. پاکستان اسلامي ملک دی، پښتانه چې دي ټول د سیل مې مسلمانان دي، بیا هم د خپلو خویندو میندو ته چې دی هغه خپل حقوق چې دي هغه نه ورکوي. دغه کې څومره کار پکار دی، د استادانو څومره ذمهواري ده، د علماو څومره ذمهواري ده، د والدینو څومره ذمهواري ده چې دغه زنانو ته چې دی هغه خپل حق میلاو شي او د دین اسلام مطابق ورته میلاو شي، ځکه چې ټولو نه زیات حقوق چې دي هغه اسلام زنانو ته ورکړي دي. تاسو خو بالکل صحیح خبره وکړه، دا 100% صحیح ده چې اسلام کې خو بذات خود که تاسو قرآن او حدیث او د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د هغې ژوند سیرت وګورئ نو په دې باندې ډېر تاکید شوی دی او هغې چې به څنګه خپلو لور بیبي سره او خپل وایف سره څنګه ټریټمنټ کولو نو هغه هم د ټولو دپاره د هغې اسوه حسنه چې د هغې یو نمونه ده. خو دا خو یو تاسو ته پته زموږ یو پښتونخوا کې یو ټرایبل سوسایټي ده او دلته یو ټرایبل کلچر دی که څوک په کلو کې نه په ښاریو کې اوسېږي نو د هغې سوشل چې کوم اټیټیوډ دي هغه بالکل ټرایبل نیچر دي. د ښځو ته هغه رول یا هغه موقع نه ملاویږي چې هغه هغه فل پوټینشل پرفارم کړي. نو اسلام او کلچر چې دی که نه دا په د ښځو حوالې سره د دې اکثر نالګي ده. اسلام یو څه وایي او کلچر څه بل څه وایي او تاسو ته پته ده چې کلچر زیات سټرانګ دی او هغه زیات پریویل کوي بنسبت د ریلیجن نه. نو بل یو بل دا خبره ده چې د انسانان چې دي که نه هغه ایټ لارج یعنی کې ټوله نړۍ کې نو هغه دا ده چې هغوی ته چې کوم شی د هغوی په فایده کې وي هغه فالو کوي بجای د دې نه چې کوم شی صحیح دی او کوم شی غلط دی.
نو زما په خیال خو دا ورځې د هغه سیزونو مانځلې شي چې کوم ځای کې ډېر زیات ضرورت دی په هغې باندې د کار کولو، هغې ته د توجه ورکولو، هغې دپاره ریسورسز چینلایز کولو. نو داسې سیزونو داسې ایشوز باندې ورځې انټرنیشنل ډیز مانځلې شي. نو چونکې دا ویمن دا ایریا چې ده نو دا نیګلیکټډ ده اوورال په دنیا کې. په پاکستان یو ډیولپینګ کنټری دی نو په دې کې خو خود دا یو دغه داسې پاتې ایریا ده. نو په دې باندې زما خیال دی د دې وینا ضرورت په دې ورځ باندې داسې ښکلې ښکلې خبرو دپاره دا ورځ نه ده چې داسې ښکلې خبرې وکړي او بل کال به بیا وکړي او بل کال به بیا وکړي. د دې ورځ باندې دا مانځلی شي چې لاست ایئر وروستو کال چې مونږ کوم وعدې کړې وې پرومیسز کړي وو په هغې مونږ څومره عمل وکړو بالکل او هغې باندې مونږ څه مونږ نتایج حاصل کړو. مونږ خپل اسسمنټ کوو د حکومت په حیثیت، د سوسایټي په حیثیت، د انډیویجول په حیثیت، د یو کمیونټي په حیثیت. نو هغې سره مونږ دا ګورو چې مونږ څومره په خپلو وعدو باندې عمل درآمد کړی دی، چې کومې داسې پالیسیز وو چې هغه مونږ انیشیټ کړو او د هغې څه نتایج دي کوم دي ته هغه ورسېدل او نور څومره پکار دي. نو دا زما خیال د مانځلو ډاکټر صاحب زموږ د چینل په بیهاف باندې تاسو سم میسج ورکول غواړئ زموږ خویندو میندو تاسو څوک کتونکي دي هغوی ته؟ زه خو به دا ووایم چې زموږ خویندې میندې اوس په پښتونخوا کې 48% ښځې دي، یعنی کې پاپولیشن 48% دی، دغه د ټوټل پاپولیشن 48% دی او په هغې کې یعنی کې د ښځو تعداد ډېر زیات دی. نو زما په خیال د ښځو نه بغیر خو نه چلیږي، که هغه ترقي ده او که هغه په ملک کې امن دی یا نور څه داسې خیر ښېګړې کار دی هغه د ښځو نه بغیر نه کیږي، دا نه پوره کیږي. نو زمونږ ښځو ته پکار دي چې هغوی ټولو نه مخکې خو تعلیم طرف ته توجه ورکړي. او زه به میندو ته دا ووایم چې خپلې جینکو باندې خاص طور باندې تعلیم حاصل کړي. اوس خو په خیبر پښتونخوا کې د خیره سره 3 ویمن یونیورسټۍ دي، که چې تاسو ته دا فکر یې چې دا به هلکانو سره کینی او کو ایجوکیشن کې به سبق وایي نو نه دی وایي، نو دا خبره هم ختمه ده. تاسو او بل دا دی چې په پوسټ ګریجویټ کالجز کې د ماستر او بي اس ډیګریز کیږي، نو هغه هم دا سہولت موجود دی. ډاکټر رضیه سلطانه صاحبه ډېره زیاته مننه ستاسو مشرق ټي وي دا پروګرام مشرق راوند اپ ته د وخت ورکولو لپاره. د دوی دغه ویل چې تعلیم چې دی هغه ډېر زیات ضروري دی. په صوبه کې یونیورسټۍ د زنانو لپاره 3 یونیورسټۍ چې دي هغه جوړ کړل شوي دي، دغه شان پوسټ ګریجویټ کالجونه چې دي هغه موجود دي چېرته چې جینکۍ هم د هلکانو سره په کالجونو کې تعلیم چې دی هغه ترلاسه کولی شي. دا وخت زموږ سره سایمه محبوب سماجي ورکر د هغه ټلیفون لارې موجود ده، د هغې نه دغه تپوس کوو چې زنانو ته د خپل حقوق چې دي هغه څنګه میلاویدی شي، دغه اسانه لار چې دا هغه څه ده. جی صاحبه محبوب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مهرباني، ډېره مننه. ستاسو ډېره زیاته مننه چې پروګرام ته وخت راکړو. دا راته ووایه چې دغه زنانو ته اسلام چې دی هغه حقونه ورکړي دي او د ټولو نه زیات حقونه ورکړي دي. پاکستان اسلامي ملک دی او خیبر پښتونخوا کې اوسېږي پښتانه چې ټول مسلمانان دي، بیا زنانو ته خپل حقونه نه میلاویږي، نو څنګه به خپل حق چې دی دوی ترلاسه کوي؟ زه تاسو له پیل دا خبره ده چې موږ خیبر پښتونخوا زنانه چې یو کنه نو زما په خیال خو ټول دنیا کې ټولو نه خوش قسمته زنانه یو، ولې چې زموږ چې دا کلچر دی کنه دې کې د ښځې د زنانه ډېر زیات عزت دی. دا چې زنانه دا ګیله کوي چې دا موږ سره دا وشو، دا زموږ حقوق نه میلاویږي یا ایکول حقوق یا ډسکریمینیشن کیږي. زه د دې په حق کې نه یم، ولې چې تاسو یو معمولی خبره چې یو ATM ماشین ATM له تاسو لاړ شي کنه نو زموږ چې دا KPK خلک دي کنه یو دم زنانه له فرست دی ورکړي چې نه تاسو پهلې پکې کې څه دکان څه کورونو کې جایدادونو کې ورته برخه نه ورکوي. سایمه بیبي کورونو کې جایدادونو کې ورته برخه نه ورکوي، په لار ورته ورکوي، عزت یې کوي، خو خپل حق چې دی هغه ورته په جایداد کې نه ورکوي.
داسې خو ډېر زیات ریسپیکټ دی خو بینګ ما اومبډس پرسن کې تاسو له پته ده پاسپا فیډرل اومبډس پرسن کې ما ډېر وخت کار کړی دی نو دا عزت خو یو خواله خو زموږ دا مسله دا ده چې موږ عزت خو کوو خپل د زنانو خپل د میندو خپل د خوریانو خو موږ هغې له د دې د جایداد حصه ورکولو کې ډېر زیات لږ تنګ نظر یا تنظیم یو ولې چې دې کې داسې دي چې یو ډېر زنانه موږ سره به راتلي هغې ته به ویل چې موږ چې کم ټایم حساب غواړو نو زموږ روڼه چې دي که نه موږ نه پاتې شي یعنی هغې ته موږ سره مړې ژوندی پرېږدي نو دا ډېره زیاته به مسله وه موږ بعض خلکو بعض زنانو به خالي دې دپاره به کیس کولو او موږ له به یې ویل چې کم ټایم زموږ دا ثابت شي چې دا زموږ جایداد دی او بالکل فیصلې ټایم راشي نو تاسو به زموږ وروڼو له وایي چې تاسو به یا خو دا خپل کور په خوله کوي ګینې بیا به دا جایداد به مونږ ستاسو کور له به ورکو یعنی هغې ته کلونو به کیس دې دپاره به چلولو چې دا روڼه مونږ سره په خوله شي ولې چې روڼه به ډېر زیات روڼه به داسې و چې د کور په جایداد به یې حل څه دی صایمه بیبي حل څه دی زنانو د خپل حق څنګه میلاویدی شي لږ اوس خو خیر تعلیم داسې شیز دی که نه چې ریولوشن همیشه د تعلیم د ذریعې باندې راځي نو د ایجوکیټ کول پکار دي خپل زنانو له خپل بچو له ماشومانو له جنکو له د ایجوکیشن ورکول پکار دي چې ستاسو حقوق څه دي او زموږ دا زامن چې دي زموږ وروڼه چې دي دا به دې شي باندې ایجوکیټ کېږي چې دا د دې د فرایض څه دي د دې دا فرض دی چې کم حصہ الله شریعت قانون د خپل خور د پاره خپل زنانه د پاره ورکړي دی هغې حصې باندې دې دو ابجیکشن نشي کولی ولې چې زیات داسې کېږي که نه چې خور خو وبخي د خپل حصه خو هغې ته چې ماشومان یې هغې ته بچي که نه هغې ته ماماګانو سره کلونو بیا فیصلې مطلب کوټ کچهري کوي و دې کې د کور عزت هم ځي او یعنی خاندان هم مات شي نو ټولو نه زیات ضروري شي چې دا یو ایجوکیشن سیستم زموږ ټیک شي اسلام تعلیم او دا قانون چې دی د زنانو حقوق په باره کې دا صحیح طریقې سره ورله ایجوکیټ کړي ډیره زیاته مننه تاسو پروګرام ته د وخت ورکول لپاره خپل ګټور رائے شریکول لپاره د زنانو د حقوقو په حواله باندې دا وخت زموږ سره سماجی کارکونه چې کوم ډیر زیات کار د زنانو د حقوقو لپاره کړی دی شاد بیگم زموږ سره ټلیفون لري موجود ده هغې نه تفصیل اخلو چې تعلیم چې دی دغه دوه چې کومې مونږ زنانه ځان سره واغستې په پروګرام کې ماهرین نو هغوی چې تعلیم ډیر زیات ضروري دی تعلیم په ذریعه باندې زنانو د خپل حق چې دی هغه ترلاسه کیدی شي شاد بیگم تاسو ته پروګرام کې هر کلی وایو جی ډیره مننه جی شاد بیگم بیبي دا راته وایي تعلیم حق چې دی هغه به دغه زنانو ته څنګه میلاویږي دغه دوو زنانو ماهرینو موږ سره دا خبرې وکړې چې زنانو تعلیم ترلاسه کړو هغوی به خپل حق چې دی ترلاسه کول ورته اسان شي دغه تعلیم چې دی هغه که زنانو ته نه میلاویږي نو بیا به دغه خپل حق څنګه ترلاسه کوي جی بالکل ډیره مننه ډیره مهمه ده چې تعلیم زنانو ته هر ځای ته ورسي که هغه د کلیوالو علاقو ښځې که هغه د ښار ښځې که د هر ځای هغې ته تعلیم چې کوم دی ځکه چې دا یو خو بنیادي حق دی دویمه دا ده چې د تعلیم سره چې کوم دی پوهه راځي شعور راځي نه صرف ښځې او بلکې نارینه هم د خپلو حقوقو نه خبرېدی شي بلکې د خپلو فرایضو نه هم خبرېدی شي نو ډېر زیات ضروري ده او دا بېله خبره ده انفارچونیټلی چې زموږ ډېر داسې علاقې دي چې هلته د جنکو دپاره خاص کر د جنکو دپاره د اعلی تعلیم شو میډل شو های شو د سکولونه چې کوم دي د دې تعداد نن هم هغه شانتي پوره نه دی څومره چې زموږ ضرورت دی یا چې زموږ کم سکولونه دي اکه زیات چې کوم دي زموږ بنیادی وسایل لکه هلته واشروم شو اوبه شولو چاردیواري ایون شو د ډېرو سکولونو هغه نه ده موجود چې دا څیزونه چې کوم دي د زنانو په تعلیم کې ډېر غټ خندان جوړوي په دې وجه باندې د ټول ناولنۍ خبره خو دا ده چې زموږ حکومتونه چې کوم دي هغه په تعلیم باندې چې کوم انویسټمنټ دی هغه ډېر کړي ځکه چې صرف په 2% 3% باندې کار نه کیږي تعلیم چې کوم دی تاسو ګورئ که نه زموږ په ډېر دنیا کې ډېر داسې ملکونه دي چې هغوی صرف د تعلیم په وجه باندې پرمختګ کړی دی چې کله تعلیم راغلی دی نو تعلیم د خلکو پوهه راغلی ده هغوی هنر هم زده کړی دی خپل ذمهداري هم زده کړي دي او هغه یو ذمهدار شهري په شانتې وخت تېروي نو ډېره مهمه ده خو دا مسایل چې کوم ما تاسو صرف وي دا خو څو دي که دا موږ په ډیټیل کې لاړو نو ډېر ټایم لګي خو د دې مسایل چې کوم دا کم کول پکار دي او په دې کې چې کوم دی د غیر سرکاري ادارو ذمہواري هم ده او د سرکاري ادارو هم ذمہواري ده چې په شریکه باندې د دې لپاره هلې ځلې وکړي دا ممکن کړي
چې د جنکو او د ښځو تعلیم او دا ځکه ضروري دی کنه تاسو ګورئ یو مشهور سړی چې کوم نه غویلی تاسو مال تعلیم یافته ښځې راکړي او زه به تاسو له تعلیم یافته او باشعور قوم درکم کنه هوښیار قوم بدل درکم باشعور پوهه نو دا د چې زنانه چې تعلیم یافته نو هغه چې تربیت حواله سره موږ ګورو نو دا یو بنیادی کردار دی نو هغه یو داسې قوم تیارولای شي چې هغه به د خپل ذمہ داریانو نه خبري د خپل کارونو به خبري او بیا د ژوند فیصلو کې به هغه ته اسانه نه هغه جوړ کیږي نو ډېر زیات ضروری دی د زنانو تعلیم ډیره زیاته مننه شاد بیگم بیبي مشرق ټي وي ته پروګرام مشرق راوند اپ ته د وخت ورکول لپاره جی قدرمنو کتونکو دغه تاسو واورېدل چې کومې هم زنانه ماهرین موږ سره خبرې وکړې نو هغوی ویل چې تعلیم چې دی هغه ډېر زیات ضروري دی حکومت له به کار دی چې لومبنۍ تعلیم خپل ترجیح جوړه کړي او زنانه سکولونو چې دي په هغه کې دغه ټول سهولیات چې دي هغه ورکړي همدغه اسانه لار ده چې زنانو ته خپل حقونه چې دي هغه به ترلاسه شي قدرمنو اوس به تک کوزدیر طرف ته په کوزدیر کې یو طالب علم دی چې کوم سکول کې زده کړې کوي ولې سرکاري سکول کې هغه داسې خوشخطي کوي چې خلک ورته ګوته په خوله حیران پاتې کیږي راځئ چې دا ریپورټ وګورو د ګورنمنت های سکول تورمنګ کې د اوم جماعت طالب علم دی چاله چې الله تعالی ذهني قابلیت سره سره د انګریزي د خسته لیکلو صلاحیت هم ورکړی دی داسې لیکل کوي لکه کمپیوټر د شهرزاده پلار ذمہدار دی او په خپل بچی اعلی تعلیم حاصلول غواړي شهرزاده هم دا ارمان لري چې لوی سړی شم مانو شهرزاده لري زه چونګې په اوم کلاس کې سبق وایم زموږ پینټرای سره دا شوق چې زه ځان شروع کوم او لیکم بیا دا نه خط په نورم خسته کوم پینټرای د دې نقشو جوړولو سم شوق د زه نورم مخکې کوشش کوم او زه په کلاس کې وړو ته مې چې کاپیانې راوړې زه ورته خوشخطي اچوم چې زه ورته استادو خط سکول کې د عام طالب علمانو شان منډې ترړې او ملګرو سره غپ شپ ساتي باقاعده سکول ته راځي او د سکول د ماشومانو دپاره یو مثالي طالب علم حیثیت لري طاهر سلطان خیل مشرق ټي وي تورمنګ کوزدیر جی قدرمنو کتونکو دغه تاسو کتل چې یو سرکاري سکول کې زده کړې کوونکي طالب علم چې دی هغه داسې ښایسته خوشخطي چې د هغې زده کړې نو دغه ته کتلو سره نور چې کوم ماشومان دي کوم طالب علمان دي په کار ده چې هغوی هم تعلیم ته توجه ورکړي خپلې خوشخطۍ ته چې دی توجه ورکړي او دغه شان د تعلیم په میدان کې چې دی مخ په وړاندې لاړ شي که زنانه دي که نارینه دي بغیر د تعلیم نه ملک ترقي کولی شي او نه زموږ دا صوبه چې د هغه ترقی کولی شي قدرمنو پروګرام کې مو سره نور موضوعات هم شامل دي خو وخت شوی دی وړی شانتې دمې تاسو مشرق ټي وي سره اوسئ